بولا شینواری سپیکس نه د پاکستان او بنگلاديش په لوبې پاړه بروستر سره خبرو کوم اول راځم جانتن ټراټ صاحب ته ټراټ صاحب چې $10,000 اخلي سره د خپل چمچو یو دوه کچریم ځان سره راوستي دي چې څوک یې پیژني نه کوچینګ سټاف کې روره دی چې وی ور never communicated مونږ سره هیڅ اړیکه ونه نیول شوه روره ته چرته د لندن پرایم منسټر یې ته چرته جو بایډن یې خوار شي چې تا سره خلک اړیکه ونیسي میچ رفري دفتر سره خوا کې د دومره چمچې چې د ځان سره یو درجن کېنولي دي په ده څه کوي کامنټري کې لګو په کار خدا و چې یو اور مخکې تاسو په منډه ورغلي وای تاسو ور سره کمیونیکیشن وای چې څنګه چل دی تیشه دی څنګه نه دی ګوره دا صرف یو میچ نو دا چې زه اکثر په کرکټ ډیر کم خپه کېږم ها کرکټ چې زما لپاره لوبه دغه بس راي سړی وګوري اټس ناٹ ا بیگ ډیل مګر په دې ځکه خپه شوم چې دا داسې لوبه چې دا د ټیم دا سیلف بیلیف چې دی دا پورته کوي نړیوال جام یو میاش کې را روان دی که موږ په ودیر شورو کې دا چیس کړی او سوپر 4 ته تللی وای نو د ټیم او سوپر 4 هغه میچونه په سریلانکا کې دی هغه زموږ د لپاره ډیر سوډیټ کنډیشنز وو موږ خامخا هغه کې داسې کارنامه کړی وای چې خلک راته حیرانېده او دا و دیر شورو چیز دا خو هغه سي لکه یو وخت کې چې به سریلانکا سنا جای سوریا او رمیش کالویدار نه دا خلک به ورسره او سریلانکا به په 15 دیر شو دیر سلوي خبرو کې 290 دا سکورونه چیز کول دا دونه آسان نه ډز مېر چر څنګه وکټي زموږ لوبغاړو خپل خواري وکړه خپل افورت یې واچاو د دغه سي د نه اهله خلکو نه اهله چاره وستي دي نه اهله هم دغه غمکانی څه دی په دې دغه کې د کرکټ نوې ګل مرجان په اسلامي نظام کې د اخر کې خو عبد الله دلته وز د انس غمکانی دا نوې ګل مرجان دی وروره د نه مني دا یې چې نه کدا سی یو دا ګونګي نصیب خان زادران لری کوم بیا وبل عاطف مشل غوندې کسرا ولما چې تیر نظام کې هم غلا کړی و دسه غل بس دا د خلیفہ لاس موچی کوټول ګناونه د ماپسو راځو وهاو راکوا انس غمکانی خپل په دوبۍ کې ما احمد یار ګروپ مرته یاداو دا د اجي توکل ګروپ دی ښا د اجي توکل چې دا د امر الله صالح غتیر دوزمار د اغه اوخه دی نو اغه دی اجي توکل د احمد یار ګروپ مشر د غره اخیسته دی د انس ته تقریبا د 15 لک یا دینه زیات درهم کور په دوبۍ کې ورکړی دی چې دې کې ته په مفتو کې اوسېږه او مزه کوه نور به خدای خبر چې څور راکړه دا کړه تاسو معلومات ته ډالر ته د چا پلارم نشي ټینګي ډېر کم خلک ورته ټینګيږي چې الله پاک په خپل دغه کې وساتي ځکه خو الله پاک ان الله لا يحب المفسدين دا فساد چې دا ډېر دغه د ارڅ جرړه ده نو هغه زین وروره ولی چې دی احمد یار ګروپ ته دغه ورکول کیږي مارته وی ای پی ال رائټ سودا په همدغه طریقې باندې خپل بلیک منی چې د اغا سپینې دغه طریقې روان دي نو د خاطره انس غمکانی غواړي چې مثلا د خپل د لاس لاندې سی او لکه تیر نظام کې چې ګل مرجانو همدغه سدلته وز دغه ګل مرجانان دي ابل طرف والا کرکټ ور بخلې دي ځکه هغه کرکټ بالا تونا تو څه په کیسه کې کاکو ډېرې مسلې دي دومره دغه په مګرزا صرف سي مخو غوا خدا سي دغه دي نو کرکټ د ولس یو خوشحالي دا یو ارمان دی د سره مخکیم لوبي کې دی هغه فرهان کسکری یوسف زای څو هغه راوسته ورته اوس دغه سي خلک راوستي دي او کرکټ د څه شی دی چې دی کې د حکومت هیڅ روپۍ نه دغه کیږي دی کې آی سی سی پیسې ورکړي صرف په نوم اسلامي نظام چې دوی ځانته اسلامي نظام یې په اسلامي نظام کې ته باید د فساد مخنیوي وکړي موږ ورته څلور میاشتې لګیایو چې تاسو کرکټ بورډ ته خالي سرور ښکارا کوي لږ معلوماتو کې د رئیس الوزرا معاش مدوله لک افغانۍ دی او د یو بې سواده د جیلم خیاط نصیب خان ګونګي زادران د معاش 3.5 لک افغانۍ یا دینه زیات دغه چې راځي ور سره بونس او دا وਹੀ چې چکرې وਹੀ دا شي نه خو هم دې د پاره وਹੀ خالي سرور ښکارا کوي مگر شار ناپورسان دی ځکه چې د پاسه ور باندې د اسلامي نظام ګل مرجان انس غمکانی لاس دی نو ځکه به دا حالي کچرته دا میچ غټلو سره زموږ ډیر خکې دا ورلد کپ ته پارار سره پارغه مار د چې زموږ ټیم بدلیدل لکه وخت کې سریلانکا ټیم एकदम را بدل سو او 1990 ورلد کپ یو غټه هم د سیمونګ ډیر خسته پرمختګ کولای شو خو دغه کسان چې دینه باید زر تر زره دا اوسنی حاکمان دا ولس خلاص کی کینه د دې ولس هزار چې چا خسته خاص د کرکټ ته مینوالو یاره کرکټ مینوال چې دا ګور ډیر بے ضرر مخلوق دی
وای شو دا تاسو نه چې نه غواړي خو د 2000 چې واخلې در په در خاورې په سر وي نو هیله ده زر تر زره دا دغه لري شي ګونګی زادان او چکري اشرف او زما په نظر باندې ټول کرکټ بورډ ډیزالو شي ټول هغه خلک نوي راوستل شي آنلاین اډورټایزمنت وکړه چې څوک چې اهلیکار هغه ته کار ورکا او ان شاء الله د افغانستان کرکټ به پرمختګ وکړي ښه اوس راځو دغه نه د پاکستان لوبې ته پاکستان ما خو ګوره ته مخکې ویلو پاکستان ټیم چې دی 3 فاست بالرانو سره ډیر مضبوط شوی دی مګر د پاکستان ټیم په فاست بالرانو په بالینګ ایریا کې ډیپندنٹ دی چې څومره دوی خدي اماونه ور سره ور سپین آپشن چې دی دام دغه پکاري ځکه په کرکټ کې صرف 10 شور نه دی په کرکټ کې 500 سوار دي نو تاسو سره باید 15 سی بالرانی اشپغم تاسو سره باید ایکسترا دي سی لکه اوس چاچا افتخار چې راشي 15 شپږ ورته وباسي نو پاکستان ته په دې باندې کار پکار دی بیټینګ ایریا کې رضوان بابر اعظم امام الحق دا تاسو سره 3 کسان دي چې دا 3 ونه چلی دي دریو کې خامخا باید یو کس سنچري وي امام الحق کو تا موست لایکلی که یو گیم نه په دویم گیم کې برته په ایشین کنډیشن کې ورلد کپ کې دا سکور کوي همداسې بابر اعظم همداسې رضوان خو کچرته د سی ورځ راغله چې سخت میچ سیمی فائنل ارڅ دا فلاپ شي لکه تیر نړیوال جام کې چې د پاکستان ټیم فائنل بایلوده همدغه سي راتلونکي سیمی فائنل کې مور سره نړیوال جام کې کېدای شي نو زما په نظر خبر دی چې اغه سلمان لري کې یو ور ضرورت نشته دوا ور ضرورت نشته د ریور سویپ باندې 2 ځله اوټ شونه نه بیا وه په شاکیب الله سره خدای بچ کړ نو د په ځای دی سعود شکیل واچي دا به دی میډل اورډر ته ډیر سټیبিলিټي ورکړي ډیر خسته ټیم بشي ډیر سترونګ ټیم بشي او نور گیمونه بم پراتلون کې نړیوال جام کې وګټي باقي پاتې سو بنگلاديش ګوره بنگلاديش پاکستان فاست بالران ته نشو ټینګې درې پکې نسیم شاه واخیسته یو شاهین افریدي څلور حارث رؤوف دا غو وکټ ته چې فلټ وکټ ته د مزو چرچو وکټ ته مګر فاست بالینګ هم دی ته دا مو چې افغانستان سره فاست بالر یا وفادار مومندیان اور هم د نو شتا پوه شو خو هغه څوک کرکټ بورډ تم نه را پریدي ټرایل تم نه ټرایل در نه څوک نه اخلي دغه سه حال دی نو ځکه مونږ سره نه پیدا کیږي او مونږ چې چا څه خبرې کوي یا څوک چې د چا سیاسي لیاز باندې بد راځي هغه درې پیدا کړی دي نو یو مننګ مونږ به درې وسوځي دا شی به د سینې هغه په ځای خپل ټیم کې کم از کم 2-3 فاست بالران سی خسته فاست بالران ولرو هغه باندې کار وشي زما په نظر 15 باید ولرو ځکه یو پکې اوټ اف فارم کیږي انجرډ کیږي مشکل راځي چې زموږ ټیم کیری کی نو دغه د باندې کار پکار دی باقي چې دی اورال د پاکستان پرفارمنس مار د چې بریلیانت وس ورزي کولمبو کې ک باران چرته ځکه باران پریډکشن هم ډیر زیات دی ک باران نو یا کم و دغه نو بیا به معلومات کیږي چې څنګه پرفارمنس کیږي د ځنه خو سلسله ختم شو نور گیمونه به ګورو هغه باندې بر سره خپل نظر شریکوم باقي کرکټ ته ګوره بعضی خلک ولا میچ کې هغه د پښتونخوارونو راته لیکلي هار جیت راځي او خپه شو یو جهان مننه ګوره مجو تاسو یو خلک یو ورونه غم درد مې یو د خوشحالي مم باید یوي نو زه پوهیږم په کرکټ کې دا راځي مال خه معلومات ته مګر دغه سی گیم چې 37 اور کې ته او شی یو 291 چیس کوي دا ستاسو د کرکټ راتلونکي فیوچر بدلای ستاسو سیلف بیلیف کانفیډنس لیول بدلی ستا کرکټ بل لیول ته زه غواړم د افغانستان کرکټ د سی لیول ته لاړ شي چې مونږ صرف د سنې چې کلوز گیم چا سره کو مونږ باید کلوز گیم کې خلک بیټ کول شروع کو مونږ باید ساوث افریقا غوندي چوکرز نشو چې کوارټر فائنل سیمی فائنل هغه یاره ټیم دغه کیږي تر اوسه پورې مونږ باید د سی شو چې کله د کرنچ مومنت تراشي دماغ نه کار واخلو اوس محمد نبی بریلیانت لوبه وکړه باید کیری آن کړی وای لګیا وای ځکه دیش بالونه دي سنچري کوشش وکړه څلور کال وروسته 50 والا سنچري وها کیری آن کړ احمد شاه ماته استویری دي اته دیر سلويخ دې ته چې ورسیږي وکټ ورکړي دا شاټ د ګوره د سی باید نه شایدي صاحب هغه باندې پریشر او غزان تخپل بس دیپ سینه کته چې گیم ګټو بیلو سټرایک ریټ دی شپ سينو بس خپل دغه کا چې کله موقع راغله نجیب الله زادران یا بل څوک یا بل وکټ چې زیرو رن ته تشته وکټ ورکای ته باید گیم تر اخیره پورې بیا وېسې کنه سنگل اخله بل ته موقع ورکوا مګر نه دا شي نشته دا ټول شي نه چې په دې باندې کار پکار دی لپاره ټیم ورک مونږ هم دغه سیده غواړو نو شاید وزما په نظر باندې چې 50 درڅ وای د ټیم کې ځای نشته نړیوال جام د لپاره باید
دی لري شي راشد خان کیپټن شي and that's it سی خسته ټیم سلیکټ کی چې افغانان فل سپورټ ورکو چې نړیوال جام خوند وکي کیف وکي